او شپږم کال د نبوت او عمر ابن الخطاب په ایمان باندې الله مشرف کړي. د ایمان اورلو څلور وجه موږ تشریح کړي. اوله وجه دا و چې دی خور ام عبد الله او کې عامر ابن ربيعه کله چې دغه کور لوراله نو دغه هغه کډه مړه برابر ولا ته پوښتنه وکړي چې خور دا ولي وسوسه ظالمانو د وجه موږ په دنیا کې پاتې کېدې مجبور جزء به دي نه بل ځای د ملکنا دې خبرې په عمر شه باجی باشر وکي. بل محمد رسول الله دعا کړو چې اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك. الله اسلام لا غلبه ورکا عزت ورکا په یو دغه دوه کسانو چې کوم تعالی محترم دي ابي جهل ابن هشام او عمر بن الخطاب در الله محبوب. او بل عجيبه مسله علماء دا ذکر کړی دا چې عمر سے په خپل فرمایي چې په دربار کې یو پیری आवाज وکي یا جلیح امر النجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. رسول الله بارک پیری دا خبره وکړي چې عجیب انسان د خلق لا اله الا الله لره بلی وزما په ځړ کې یو اثر راغی. څلورم موجه علماء دا ذکر کړی و چې د مکه مشرکان راجم شو چې رسول الله له گزار سو ورکه سو به قتل کې عمر شه ویلې کفر کوم د سخت سره ودا په کدا شو چې په دلار کې ورسره نعیم ابن عبد الله ابن نحمخه مخشو اين توري چرته روانه وي زه محمد وجنم وې د څه اسانه خبره ده. هغه د عبدالمناف د خاندان نه د قسم په الله چې بني عدي ټوټه ټوټه کې بوختنه درنه وکي ځکه د رسول الله خاندان د ارل حاصل ډیر وشت خلک و ولکه چې تم شو شوي وې ما پرې د لا شکور لا سعید ابن زید جستا او کړي او د ترزوی دیم دی فاطمه بنت الخطاب چې غستا خور ده هغه هم د څه مسله شوې دی هغه خو له ورتله او انت بیر خباب شه سره ملاقات او دغه نور سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او حمزه رضی الله عنه باندې مټ یاړول او دا کلمه ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا مسله تشریح و عمر زنو شکل په اسلام کې را داخل شو نو ډیر عجیب پیری اسلام لور کړی شو. عبد الله بن مسعود ورسره بوختنه وکړه وی عمر چې شکل په اسلام کې را داخل شو نو څه صورت حال وی وکیدا د عمر اسلام شو ودا فتح وا د عمر هجرت شو ودا نصرت او د عمر خلافت شو ودا د الله رحمت. دا خو د الله رحمت چې موږ عمر شه الله راکی دا خو د الله کومه کو چې موږ سره مهاجر شو دا غلوی غنیمت او فتح موږ رب العالمین راکړي چې د عمر غو د انسان موږ بری ملګرو کې الله برابر کړي. د الله د رحمت لپاره وش به ته اسباب دیو به کې د عمر خلافت یو ورسته چې بوختنه وکړه چې به قسم په الله چې د عمر د وجنه الله موږ عزت من کړو موږ خپل عزت د عمر په وجود کې ګڼو ځکه عمر کې اسلام دی او د سړي عزت چې جوړیږي هغه په اسلام جوړیږي. صہیب رضی الله په مجلس کې ناس وای جوړل وېد چې وخت څنګه باندې راغلي او ملګرو چې موږ بخاره منځونه نشو کولای تواب هم نشو کولای وې چې ګل عمر ابن الخطاب ایمان راوړو نو موږ بخاره منځونه شروع کړو او طوافونه هم شروع کړل او د مسجد حرام په دی خوا کې او د کعبه په دی خوا کې بناستو حلقې د مشرکونو حلقې به زمونږ حلقې به کلم هم دیو بل سره دا خبره تاو کړو لاس مو سره واچ مخکې دا کار من شرط کويش. دا خدای الله فضل شو عمر بن الخطاب الله په اسلام باندې مشرف کې زمنګ راوتل او توافونه ښکارا کول منځونه ښکارا کول بیت الله کې ښکارا کې نصر او په دې طریقه باندې چې مشرک لا جواب کول ځکه عمر صاحب د شی لوی طاقت او چې رب العالمین د مسلمانانو مجاهدین له بلاس باندې ورکی. محمد رسول الله فرمای واشدهم په دې صحابه کې د الله په دین باندې ډېر سخت انسان شو عمر بن الخطاب. څه مطلب اشد دی ویلې شي چې د دین په وجو ځکه مچاره لپاره د لويش نه متریږي انچ په انچ باندې په دین باندې عمل یو غلو ده غلو دی ویلې شي چې سړی به تور مثال هغه مستحب کارو کې ته کافر کې یو سړی غټ کافر دی ورته خیر دی کنه څه مسله وشو کدا کار وکي. غلو په اسلام کې نشته لیکن اشدت شته چې کله یو حکم یو مسله هغه په اسلام باندې ثابت وي انسان په هغه باندې شکل کو دريږي لکه سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ پرې کیفیت ایمان شکر راو محمد رسول الله ویلي یا رسول الله موږ په حق باندې کني ویو زموږ د ملګری په حق باندې دي کنه وې دي زموږ د مړي ژوند په حق باندې دي کنه وې دي
کافر په باطل باندې دی کنه وې دی وې دغه د مړي په باطل باندې دی کنه وې دی وې هر کله چې مړ مونږ په حق باندې یو زمونږ ملګری په حق باندې دی سوې خبره ده او زمونږ دا مسله ټوله د تایید او د حق والا ده نه به په کار ده چې د میدان لره وځي د خلکو سره سم معلومه و چې دا د اسلام اوامر د خلکو له کار کو الله رب العزت محمد رسول الله بزړه کې دا اشولې و چې دا مسله راکاره شي وجه ده چې کله سړی میدان لره وځینا او باغی وخت کې کاروال نه کوي کدا کلونه وخت تیر کی مسله لکه څنګه چې پټه پاتې ده ګونګه پاتې ده مقشه وګونګه پټه پاتې کیږي راوتل باغی کې د سړی سره بحث راشي باغی کې د سړی سره مناظره راشي باغی کې سړی چا سره کینی رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح الحدیبیه نو شوی تقریبا 3 سره مسلمانان خو چې کله صلح الحدیبیه وشو د مکی مشرکان د رسول الله سره کینې تقریبا لزر مسلمانان الله پیدا کړ عمر شبی نور راوځو نو کار کېدل کله کله دا فکر دی وی سیدا دوه ګروپه برابر کړ یو ګروپ هم شل کشیش او بل ګروپ هم شل کشیش د دې شل کسانو پرس کې عمر بن الخطاب شو او د جانب مقابل پرس کې چې شل کسان نور سیدنا سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ چې محمد رسول الله کاکاو داش در رقم نه سبب د خوا کې دا کور رسول الله به التر ملګرو تربیت کو بشو راځي چې به ورزو را روان شو سلويخ کسان دي دو سلويخ د دې شلو په قیادت کې عمر دی دغه شلو په قیادت کې حمزه دی رضی الله عنهما خو چې کله په حرم باندې را داخل شو به کافرانو باندې لړزان راغی چې دا څومره مسلمانان رااله او د لوی مشران او سرداران سیدان په مخ کې قیادت کړي یو حمزه بن عمر په دې منځ کې سره جنگ موش حرم کې سخت لانجه جوړه شو جنگ چوشنه په ټوله دنیا کې د आवाज خور شو چې لکه مجاهدونو مسلمانانو خودمره طاقت پیدا کړي دي چې په داخله بیت الله کې جانب مقابل سره سخته جګړه وکړه د دې ملګرو کار کېدل د خپل د اسلام له قسم ته نمو رشد او ترقی ده عمر سے څنګه خبره کړو چې نور راوځو عمر بن خطاب شکر په لسم کال د نبوت د محمد رسول الله باندې ایمان راوړو عجیب انسان دی ورس ان شاء الله د مراقب راځي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دا د اسلام دویم نوم دی رسول الله فرمایي چې بکم الله باندې عمر روان شیطان باغی لاره نشیدل د يهودو نصارا او روافض شیو سخت دښمنی چې د هغه د عمر بن الخطاب سره ده ځکه عبد الله ابن مسعود او عائشه فرمایي چې بکم مجلس کې د عمر بن الخطاب تذکره ونی شي په مجلس کې بزمنګ الله خیرم کینی دي ایمان شکل راوړو ملګرو لوي لوي زما په ایمان راوړل باندې بچو ډیر خپه کیږي و ابو جهل ابن حشام چې د عمر سره ماګانو کې ورغه دروازه ته ټک ټکړه ویا فلان هغه ورته عائشه تقول من سوکي ویزه عمر بن الخطاب ویزه خو صحابي شو صحابي ودوی هغه چاله ویل چې محمد رسول الله ملګری وش یو بلار نو کترې خې پرې خو د بل خو لاړو ابو جهل ورته وی چې الله دې نه کړي شي به ویل چې ابو جهل زه صحابي شم ویدار سره نه منم دریم کړ چې ابو جهل ویل الله دې شي نه کې دا څه خبره کوي عمر سے بوچت आवाज باندې ویلې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کوم واکه چې دا خبره وکړه ابو جهل د کور نه خوانه ورته आवाज وکي وقبحك الله الله رب العزت تباک الله دې برباد کا او ایسه دروازه په سره بند کړه عمر سے ورته دروازه ما بند وکړه شرط نر انسان میدان لرو چې په میدان سره معلومه کو دا خو د کله جواب تکای د کور نه आवाजونه کوي خو چې هغه دروازه بند کړي ولاړو به ملګرو لوي چې بل سړی ډېر کم خپکیږي د مسلمانانو د مؤمنانو په اسلام او ایمان باندې وی عتبه ډېر څه خپکیږي داغه خو ورغه ورته ویلې ویزه خو صحابي شو ویده څه نه ده وی هم د سره ویزه صحابي شو ویده څه بنئ عمر سے ورته ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه مرته نشه الفاظ ویل چې کوم الفاظ ته ابو جهل ویلی وو به د ملګرو کې دا پوښتنه وکړه چې دا شغل خور انسان په مشرکین کې څوک دی شغل خور دی ویل چې دا خبره ډېر سره نقل کوي چې هغه وخت کې نه اخبارو نه تلویزیون نه رادیو نه بل مسله و نو چا به یو سړی انتخاب کې هغه خبره ډېر سره نقل ولا دی ملګرو ورته ویل جمیل ابن معمر ودار وی او دغه خو ورغه دروازه ټک ټک ویرا بار شي ګلرو وته ته خبر نه وینا ما خو اسلام راوړو هیڅ نورونه ویلي خپل صادر راواغه سوراغه حرم لا عربو کې دا چې ایبه تجارتونه کول تجارت به چوي کې به حرم کې ناشونه بندگی خو نه کول ایله به دا غب شپې وشتو او هغه غټه مټه به خړله بوچت आवाज باندې ویل شي یا قریش یا معاشر قریش یا اهل مکه عمر بن الخطاب صحابي شو هغه ایمان راوړو وېزه به د ور سره ما ورته ویلې چې صحابي ما بینه بلکې قد اسلمتو ما او اسلام راوړو وېزه واجو مجانب مقابل په دې جماعت کې یو ګروپ او جنگ هم سره شروع کې خپل ما به
وې دومره قوي جګړه مو کړه حتی نصف النهار ته نیمه ورځې پورې ما جنگ وکړي عجیب عمر یو غټول ګروپ دی او بل طرف باندې عمر سے ورتزان لري او د سار نه جګړه شروع شوې ده بوکسونه دی او هله انتر دی غرمه پورې ورسېده په دې وخت کې یو مشرک را پیدا شو ولیکن مخکې دینه ما ورته چیلنج ورکړ په دې طریقه چې قسم په الله کې په دې مکه کې منګه 300 مسلمانان پیدا شو یا به تاسو دې مکه کې وشيږي یا به منګه وشيږي دوړه کار دې نشي کېدی چې ام دې منګه وشيږي ام دې تاسو وشيږي خو چې بکس څنګه ملګری 300 لور ورسيږي وې دې خبرې مې واسطه پاغه باندې وکړو وی عاصم بن وائل الصحابي په دې مقام کې راغی وی ویل چې اې د مکه مشرکانو خو چې عمر د پیغمبر ملګری شو ایمان راوړ نو څه چل وشو کتا سودا چرته وښنه او قتل کې قسم په الله دا دومره خطرناک قوم لري بنو عدي چې د ټول عربو نه دې پښتنه وکړي ځکه عمر څخه خاندان ډېر خطرناک و هغه د محمد رسول الله سره په لوی ابن غالب کې شریک دی نگاه کې و چې دا خبره کړه د مکه مشرکانو واورده وی ایسو د قلار شو زم سره شوی او ما دیم سړي شو نیمه ورځ جنگ وکړو د بسته ګروپ سره کور لرالم و چې کله کور لرالم به چې مدینه منورې له درغله عبد الله بن عمر وړي کې بچو لا خبرې نشي کولای عمر شبلی ویل پلاره ودا سړی څوک چې د مکه مشرکانو له دا خبره وکړه کده عمر تاسو وجلو ګور بني عادي بس تاسو